مانځه کې به خشوع ختم شي دا ډېره ناشنا نه ده مانځه کې به خشوع ختم شي خشوع څه ته وایي که زه درته مختصر تعریف وکړم خشوع مانځه کې عاجزۍ ته وایي مانځه کې سکون او اطمینان ته وایي دا به ختم شي دا نښه کسې نه ده ښکاره شي او دې زه ښکاره دی چې تپوس یې وکړو نو دلیل به واوره حیران به شي ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ته امام طبراني راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع اولنی شی چې به د دې امت نه الله اوچتې هغه خشوع ده حتی لا ترى فيها خاشعه نو ته به دې سړی بیا ښکاره نه شي چې باید کې خشوع وي یو ناشنا روایت دی او اوږد روایت امام ترمذي رحمه الله راوړی دی ډېر خوندور روایت ته وګوته کېدی او زموږ د حالاتو ته ګوره جبیر رحمه الله وایي ابو الدرداء رضی الله عنه چې صحابي دی وایي دله روایت بیان کړی دی وایي چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو مجلس کې ناسو فشخص ببصره الى السماء نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سترګې اسمان ته اوچتې له اسمان ته یې کتل او دی وایي هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء هغه وخت را روان دی چې د خلکو نه به د علم اوچت کړی شي د قرآن او حدیث به اوچت کړی شي تر دې چې خلکو سره به هېڅ پاتې نه شي ښه دا نښه موږ ذکر کړې وه مخکې دا نښه موږ ذکر کړې چې علم به ختم شي او بیا نور علامات را روان دي انشاءالله چې د قرآن به اوچت کړی شي دې کې چې کوم لیکل دي دا به ختم شي د خلکو د سینو نه به ختم شي داسې وخت هم راشي الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې وایي چې نږدې د هغه وخت چې علم به واخیستی شي د خلکو نه نو زیاد بن لبید الانصاري رضی الله عنه وایي کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن یا رسول الله علم به څنګه ختم شي زموږ نه موږ خو قرآن ویلی دی موږ یاد کړی دی خپلو بچو ته یې یادو خپلو ښځو ته یې یادو نو زموږ نه به څنګه علم ختم شي اشنا سوال یې وکړو لکه اوس موږ هم دا خبره کولی شو چې علم به څنګه ختم شي او موږ سره قرآن او حدیث شتي که نه شتي ډېرو ته پکې قرآن نه یاد ډېرو ته حدیثونه نه یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي مور د باندې پوره شوې ما پوهېږي ته د مدینې په پوهه کسانو کې هذه التوراة والانجیل د تورات او انجیل دي نه عند اليهود والنصارى د یهودو سره هم شته او نصارا سره شتي که نه شتي هغوی هم شتي ته چې وایې چې موږ سره قرآن شتي علم به څنګه ختم شي نو ولې د یهودو نصاراو سره تورات او انجیل نشتي سره شتي که نشتي سره شتي فماذا تغني عنهم نو څه فایده وله ورکړه سره د تورات او انجیل هغوی جاهلان دي که نه دي نو دغه شان به قرآن او حدیث یي او علم به الله اوچت کړي ناشنا وضاحت به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو چې ګوره یهودو سره تورات ګوره شتي او جاهلان دي هغه تورات باندې پوهېږي نه پوهېږي ځکه شان مسلمانانو منځ کې قرآن به پروت وي خو په هغې باندې پوهېږي چې ټوله پرته ده په هغې څوک پوهېږي په قرآن څوک پوهېږي هغه شتي قرآن دا جومات کې ډک دی بل کې ډک دی بل کې ډک دی جوماتونه ټول ډک دي په موبایلو کې شتي او پوهېږي پې څوک حدیثونه مې شتي بخاري مسلم ترمذي نسائي ابن ماجه امام احمد بن حنبل مسند او نور مشهور کتاب ډېر شی لویه ذخیره د حدیثونو پرته ده خو څوک پرې پوهه دی د شمار خلک پرې پوهه دي د شمار خلک په قرآن او حدیث پوهېږي اکثر خو جاهلان دي جبیر بیا دا خبره کوي دا کوم چې ابو الدرداء نه روایت نقل کوي هغوی فلقیتو عباده بن الصامت زوی د عباده رضی الله عنه سره ملاو شو دا بل صحابي دی وی ما ورته ویل الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء ستا ورور ابو الدرداء خو بله خبره کوي او
هغوی کې دا کار و چې کله به د یو صحابي نه د تابعینو به د یو صحابي نه روایت واورېدو نو بیا به بل پسې لاړو چې په علم کې زیادت راشي. سبا لکه بیا دې دا وایي چې ما روایت اورېدلی دی نو وایي به چې د فلاني صحابي نه فلاني نه فلاني نه فلاني سند به مضبوط سند اگر که یو صحابي خبره هم کافي ده او په صحابه کرامو کې داسې دروغجن نشته چې د الله په دین دروغ جوړوي د الله په پیغمبر هغوی به علم زیاتو. نو ده اوس د ابودرداء نه خبره واورېده لاړ په عباده پسې وایي ستا ورور ابودرداء خو دا خبره کوي هغه وایي څه وایي فاخبرته بالذي قال ما ورته هغه خبره ورکوي چې هغه وایي هغه وایي چې صدق ابودرداء رښتیا ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه شان ویلي چې علم به الله اوچت کړي. ما دا خبره توصل بينهم دي المره الاولى الحديث وان شئت لاحدثنك باول علم يرفع من الناس. ابو الدرداء قلت عام خبره کړي چې پیغمبر وایي چې اولنی علم به اوچت کړي شي زه درته هغه شی هم ښیم هغه علم چې اول به الله اوچتوي. او تیمتوبه د ناشنا خبره ده الخشوع په منځ کې عاجزي په منځ کې خشوع به دا به د دې امت نه الله اخلي د هغه علم نه مخکې دا به ختمېږي. یو ته ډېره ناشنا خبره وکړه وایي یوشک ان تدخل مسجد جماعه وایي جبیر دا واوره داسې وخت به راشي چې ته به یو جومات ته ورننوځي چې خلک پکې د جمعې لمونځ کوي ښه ګڼه به پکې ښه د جمعې لمونځونه به پکې کېږي غټه جمع به ویني د خلکو رش به وي ښه ګڼه به وي فلا ترى فيه رجلا خاشعا خو په دې ټولو خلکو کې به داسې کس وینه چې هغه په ارام لمونځ کوي داسې وخت به راشي خدای نه کړ بلکل واضح ده مازال الخشوع ختمېده. خشوع ما تاسو کې کنه عاجزي الخضوع والانكسار بين يدي الله العظيم د الله په مخ کې عاجزي کول د الله په مخ کې په اطمینان او سکون سره ودرېدل او دا د مؤمنانو لوی صفت چې الله په قرآن کې ذکر کړی قد افلح المؤمنون الله یقینا کامیاب دي مؤمنان. د مؤمنان څوک چې الله پرې موږ پوه کوي اولنۍ صفت ګوره اولنۍ الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان هغه دي چې په منځ کې عاجزي ده په منځ کې خشوع په منځ کې اطمینان په منځ کې سکون د ټولو د لمونځونو ګوره یو شان دي. دا اوس تاسو ماسخوته منځ راغلی څه ښکاري چې ټول یو شان لمونځ ټول یو شان اجر دی نه زه یو ناشنا حدیث بیانوم امام احمد امام ابو داود راوړی وګوته کې اکثر ملګري به اول پرې راوړي ان الرجل لینصرف یو سړی د منځه نه راواپس شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وما کتب له عشر صلاته دی د منځه نه راشي او د منځه له سمه یې څه ورته میلاو نه شي لسمه یې څه چې یو سړی ځان سره رانوړي نو دې سره وړي تسعها بعضو ته پکې نهم هم میلاو نه شي ثمنها اتمه ورته میلاو نه شي سبوعها اومه سدسها شپږمه خمسها پنځمه ربوعها څلورمه حصه ثلثها درېیمه حصه نصفها نیمه حصه ستا د منځه قبلېده دا د خشوع سره تړلی شوې خبره ده څومره چې ستا په منځه کې عاجزي او څومره چې ستا په منځه کې سکون او دا درته ووایم زړه باچا دی دې بدن زړه څه دی باچا دی چې په دې زړه کې عاجزي او په زړه کې خشوع وي ځکه چې د خشوع زیاده د زړه دی چې په دې کې خشوع وي نو په اندامونو باندې راښکاره کېږي او په دې کې یو روایت ویم عمر بن خطاب رضی الله عنه بیر په جومات کې ناست و او یو سړی ولید هغه په دې مانځه کې ډېر حرکت کوو کله یو شان خوځېدو کله بل شان لکه یو سړی مانځه کې ولاړ څوک ګړۍ برابرې څوک کپړې او بعض په لستوڼو کې به څوک وي او څوک په رومیان برابرې او څوک ټوپۍ سیده کوي څوک پټکۍ برابرې او څوک یو ځای ته ګوري څوک بل ځای ته ګوري دا دلیل دی په دې باندې چې زړه خراب دی
زړه کې خشوع نشته. عمر بن الخطاب چې را سړی ولیدو وی لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، که د دې سړي په زړه کې خشوع وی په اندامونو کې به یې وی په زړه کې یې نشته. کوم سړی چې مانځي کې ډېر حرکت کوي که نه نو د ده په زړه کې خشوع نشته. خشوع او خشوع معنی څه دپاره ویل کېږي؟ یعنې غلي کېدو ته وایي چې الله ته په سکون سره غلی ولاړې په اطمینان سره ښکلی اوږد لمونځ وکړې، دې ته وایي خشوع. امام ابن القیم رحمه الله اوږدې خبرې کړي دي، ډېرې ناشنا خبرې. هغه یو کتاب دی الوابل الصیب، مشهور کتاب. زه درته خلاصه دغه خبرو بیانوم. امام ابن القیم دا وایي بنده چې کله په مانځه باندې ودرېږي الله ته نو شیطان په غیرت کې راشي. شیطان په څه کې راشي؟ غیرت کې. ځکه چې شیطان خو دا نه غواړي چې ستا د الله سره رابطه وي، که نه غواړي؟ نه غواړي. نو بیا دا شیطان هر قسمه کوشش کوي چې په تا باندې لمونځ حرام کړي. هر قسمه کوشش. کله به درته وسوسې راځي، کله به درته سوچونه راولي، کله به درته وایي زر کوه، کله به یو څه کله بل څه، خو تا به په دې مانځه باندې پوهه نه کړي. دا د شیطان غټ کوشش دی. ځکه چې ستا د الله سره مونځ خو د الله سره جرګه ده که نه، نو ستا د خپل رب سره جرګه روانه ده، نو ولې شیطان په دې جرګه باندې خوشحاله دی؟ شیطان خو په دې نه دی خوشحاله، خو ته به د شیطان سره مقابله کړي، ته به د هغه د وسوسو سره مقابله کړي، ته به شیطان ذلیله کړې، ته به شیطان شرمنده کړې چې هغه به د خپل هدف کې کامیاب نه شي. دا مونځ دا ګوره الله ته اوچت کړی شي چې کله په داسې طریقې سره وشي چې دې کې خشوع وي، او کله چې مونځ په تادۍ سره وشي. یو روایت کې راځي چې دا مونځ ونغښتی شي او د دې مونځ کوونکي دې مخ له بیا راواچوي، ملایکې هغه دې مخ له راواچوي او دا مونځ ورته خیرې کوي، وایي الله دې داسې ذلیله کړه لکه څنګه چې زه ذلیله کړم. چې سړي ته مونځ خیرې کوي. ځکه روایت کې دا راځي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت وایي کله چې یو مسلمان اودس وکړي او په ښه طریقې سره یې وکړي او بیا یې مانځه ته ودرېږي، په خپل لمونځ باندې په خپل وخت باندې لمونځ وکړي، په وخت کې کمې زیاتې نه کوي، رکوع یې برابر وي، سجدې یې برابر وي، ښکلی ښایسته لمونځ وکړي، الا رفعت له الى الله عز وجل. د مونځ اوچت کړی شي او د الله خوا له ملایکو یوسي، په څه حال کې؟ بیضا مسفره. د مونځ تک سپینې پړقېږي پړقېږي چې د هغې د لاسه د هر څه رڼا یي، هر څه رڼا یي. او کوم سړی چې مانځه ته ودرېدو په دغه حدیث کې راځي او داسې په ښه طریقه ونه کړو، مونځ په خپل ټیم نه دی، کله مخکې او کله وروستو، او بیا په رکوع کې غلا وکړه، په سجده کې غلا وکړه، ډزر 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 څو ټونګې ولګولې، لکه زموږ د پښتنو مونځ. خفه کېږي به نه، حقیقت به وایو، لکه زموږ د پښتنو مونځ. پوه به ونه شي چې دی د رکوع نه بعد ودرېدلی دی او که نه، نو دا اوس دی په رکوع دی نیسي، نو داسې به شي بیا به سجدې له داسې به د رکوع نه دا بیا سجدې له ټولېږي. دا خو ګپ نه دی، دا ته الله سره جرګه کوي، دا ته الله ته ولاړې. یو سپین ږیری مشر به ویني ورب الکعبه سړي د شرم او حیا ورشي چې په دې ځمکه ننوتې، زه د شپېتو کالو سړي د مانځه داسې نه ورځي. او دا له پرېږده چې مولوي صاحب هم ته دغه شان ویلي، چې مولوي صاحب هم رکوع پوره نه وي، سجدې پوره نه وي، چا له موقع نه ورکوي، نو شرط د مقتدیانو ورڅخه دی. دا سړی د حدیث کې راځي چې غلا وکړه د رکوع نه او د سجدې نه او د قومین او د هر سره، غل دی، دا د مانځه غل دی. حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه غل ویلي، رفعت عنه، دا مونځ د ده نه اوچت کړی شي. څنګه؟ سودا مظلمه، تک تورې دا مونځ ده. نو مونځونه خو دغه بل هغه مونځ چېرته لاړ؟ بره لاړ، الله بس. دا مونځ چې کله بره وړو ملایکو، نو دا مونځ بره نه تو
وایي د ده د سر د دې ویښتو نه بره نه ځي د دې ځینې بره نه خېږي نه ځي بره او دا مونځ وایي ضیعک الله کما ضیعتني الله دې داسې ضایع کړه لکه څنګه چې زه ضایع کړم ولې ځکه چې دې مونځ یې خو بره وکړه او بره لا نړ دا مونځ نو چې بره لا نړ نو مونځ خفه شو ده غوسه کېدی خیري ورته وکړې الله دې په شرمونو وشرموي